زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. د پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ نړیوال جام سیمی فاینل ته لومړی ټیم دی چې کوالیفای شو. زه د خپله د پاکستان د ټیم مینوال یم. زموږ اول ټیم افغانستان، دویم د پاکستان دی. ما سره د ستاسو د ټولو مبارک شي. لومړی ټیم دی چې سیمی فاینل ته وځي. ما خو اول سره نه ویلو د ټورنمنټ سټارټ نه چې د پاکستان یو ډېر کمپلیټ او بهترین ټیم دی. هماغسې وشو. په دې باندې خبرې لږ ساعت وروسته کوم دوستانو. دا بعضې کسانو چې ما خو مخکې ویلي غلط پیج جوړ کړی دی. موږ اکثره خپل پیج نه لایو راځو. هغه زموږ لایو چې هغه بیل ښکاري، خو د هغه پیج چې دلته پټه غوندې راځي هغې باندې لیکلي گو سټریم، یو پټه راځي. دا پټه چې ده دې مطلب دا چې همدا پاڼه غلطه پاڼه زموږ ویډیو راخلي او هلته داسې نشر کوي چې هغه لایو وي. نو همدا پاڼه تاسې رپورټ کوئ. همدې ویډیو کتونکي چې یاستئ همدا پاڼه رپورټ کوئ. شینواري سپیکس فینس په نوم یې جوړه کړې ده. وایي د خر مینه لغتئ. نو دا همدغسې فینس دي. دا بیا وروسته چې دی چې هر شی کوي، خو خیر موږ نه څه پیدا نه رسیږي. مګر غلط کار دا کوي چې هلته لایو ورسره واچئ، نو خلک کنفیوز کیږي هغې کې دا زما پاڼه ده. نو چې پټه ورته ګوره دا درته زه دواړه طرف ته عکسونه هم در کوم. دا فیک دي، فیک دغسې دي. او اوریجنل چې دی هغه دغه زموږ اوریجنل پاڼه چې شینواري سپیکس لایو افیشل، دا مې نوې پاڼه جوړه کړې ده. دې ته کش ورکړئ. لګیا سې تاسې یاسې ځکه هغه مو اوس یو څو ورځې مخکې جوړه کړې، یو خو مو ورته خرابه کړه، هغه ختمه شوه ځکه زموږ پاڼه غلط کار یې کړی. نو ښه کار وسو چې هغه توتي سوه. اوس سیکنډ بله یې جوړه کړې ده شینواري سپیکس فینس په نوم باندې. نو دا 3 ورځو کې هغې ته به 10,000 خلک ورغلي. دا ستاسو مینه محبت دی، مګر دا خلک یې غلط استعمالوي. بس رپورټ ته کش ورکړئ. دا رپورټ کوي. دا چې ویډیو ګورئ کوم په همغې پاڼه کې هم ګورئ، دا رپورټ کوي. ځکه راشئ زموږ اوریجنل پاڼې ته شینواري سپیکس افیشل لایو، د نجیب الله شینواري اصلي پاڼه پښتو کې ورسره لیکلي. ښه راځو. نو یو ځل بیا ډېر د ټولو پاکستان د ټیم مینوالو مبارک شي. بهترین ټیم، بیټینګ، فاست بالینګ، سپین بالینګ، هر څه بهترین، او ماشاءالله فیلډینګ هم هماغسې بهترین دی. ګوره بیلنس ټیم سلیکټ کول چې دا ډېر مهمي په نړیوال جام کې. زما په نظر چې کېدی دا یو ښه موقع وه چې نورې خپل بنچ ټرای کړی وی. ځکه که خدای مکه سیمی فاینل یا داسې وخت ته څوک انجرډ شي نو چې نوی کس راولي هغې په ځای چې هغه تیار ټیسټ دي. مګر پاکستان هماغې کامبینیشن سره لاړ. بابر اعظم ښه یو شپږیزه مو نه واله، مګر ښه سټرایک ریټ سره لګیا و چې داسې ریګولر بیټینګ کوي. بابر اعظم یو بهترین بیټسمین دی. د ویرات کوهلي ډېر ریکارډونه یې مات کړه. محمد رضوان څونه مات کړه. 4 رنزې ورته پاتې دي چې په یو کیلنډر ایئر کې د کریس ګیل ریکارډ چې 1415 رنزې هغه مات کړي. ټولو نه زیات په یو کال کې T20 50 ریکارډ د محمد رضوان شو. د ویرات کوهلي ایوریج نم د ایوریج پورته لاړه، د هغه 250.1 دی، د پسې زیات سو. همداسې بابر اعظم هم ډېر ریکارډونه مات کړه. دوی دواړو په T20 کې تاریخ کې ټول نه زیات 100 پارټنرشپ چې و 4 شیکر دون او شرما کړي، هغه یې مات کړه. کین ویلیمسن او ګوپټل 4 کړي، هغه یې مات کړه. د دوی دواړو 15 سینچري پلس پارټنرشپ شو. مطلب بهترین کامبینیشن دی. او تقریبا داسې وایه نیم نه زیات رنزې چې دي د پاکستان دپاره هم دوی کوي. نو زما په نظر بابر اعظم ډېر مهم دی چې سیمی فاینل کې او فاینل کې وچلیږي. د سره ټول ټیم سیټ اپ رواني. نو نن هم سکور وکړه. محمد رضوان مین اف دی میچ شو. په کلار لګیا و. مګر دا مطلب نه چې دی بال دی دا ډېر هوښیار پلیر دی. هغه بعضې بال مثلا ته ریګولرلی دغه ځای کې وهي، د کوشش کوي چې لږ داسې وهي چې ډفرنٹ شاټس ټرای کی. دا انوویشن چې دا په T20 کرکټ کې ډېر مهم دی. دا هغه پلیر دی چې ماد وسیم ویلو چې مثلا د کراچي ټیم کې ځای نه جوړیږي T20 کرکټ کې. نو T20 هغه بادشاه وی وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هماغه رب عزت هم ورکوي، ذلت هم ورکوي. نو ډېر خوشحاله یو ښه مسلمان پلیر هم دی، یو ښه د اسلام ریپریزنټیشن کوي. هاشم املا زموږ ولې ښه راته، هاشم املا هم همدغسې یو ښه ریپریزنټیشن کاوه. نو محمد رضوان بریا یې غواړو، هیله ده همدغسې نور هم لګیا اوسئ. هغه وایي لګې رو منا بای او بس چای رو. بیا ځل بیا یې د ټولو مبارکي. هېڅ خبر ورکړې دومره ځای نشته. نمیبیا دومره غټ ټیم نه و، مګر پاکستان همداسې وواخه څنګه چې
د والو ضرورت و. اوس راځو د افغانستان او پاکستان، د افغانستان او هندوستان سبا ته لوبه ده. هندوستان ټیم ډیر آف بیلنس ټیم دی. دوی دا سیټ اپ سی نه دی جوړ کړی. تیر ځل زما په نظر KL راول په ځای شرما اوپننګ کې خو KL راول نمبر 4 کولی ون ډاون. نو دغسې سیټ اپ چې دغه کړی وای دا به ورته ښه وای بنسبت کیشن او KL راول اوپننګ کول. نمبر 5 کې دوی سره پانډیا، نمبر 6 دغه نه ریشب پنټ او 6 پانډیا دومره دغه پلیر نه. زما په نظر پانډیا کینول چې دی دا به ورته ښه د په ځای یو بل که دوی سره کوم آل راونډر یې هغه دې ولوبئ یا دغه دې راولي سوریا کمار یادو. ځکه پانډیا چې دی د دوو لوبو کې هم څه توره ونه کړه او بالینګ هم هغسې نه کوي. نو که بالینګ دی کولی شي بیا سیدې که نشي کولی بیا دې لرې کي. او که پانډیا اږدي نو بیا دې یو فاست بالر لرې کي. مثلا شامی ټاکور چار یو کس لرې کوي د هغې په ځای هغه راهول چهار هغه لیګ سپینر راولي هغه دوی دپاره ښه دی. د انډیا دپاره انډیا باید خپل بیلنس سیټ کړي. زموږ دپاره دا لوبه ګټل ډیره ضروري ده. که موږ هندوستان بیټ کو بیا موږ نیوزیلینډ بیټ که موږ اټومیټیکلی لاړو سیمی فاینل ته د خیره ټاپ 4 کې. مګر که چېرته موږ د هندوستان نه لوبه بایلله او د کلوز لوبې په ځای موږ په 13 رنزو بایلو د یا دې نه زیاتو باندې نو د هندوستان رن ریټ باندې فرق پرې وځي. بیا هندوستان ته صرف د سکاټلینډ نمیبیا خلاف هر یو ټیم کې چې یو د هغوی خلاف یو میچ 12 اورو کې چیس که هندوستان پورته ځي. که موږ بیا راپسې کو نیوزیلینډ ووهو نو بیا هم هندوستان ته کار جوړیږي او سمی فاینل ته وځي. 2019 چمپیونز ټرافۍ کې پاکستان هم دغسې وتلی و، ګوره هندوستان هم همدغسې وځي. نو بیا کار هماغه راځي موږ چې هسې هغو پری ټورنمنټ یو فینټسي هسې د خپلې طبې پریډکشن چې انډیا او پاکستان لوبه راسي. مګر ګورو به چې څنګه چل کي خو دغه سیناریوز دي. سبا لوبه ډیره مهمه ده. هغې نه وروسته به اګزیکټ معلومات وشي چې څه شی پکار دی او څه شی نه دی پکار. په هغې او بیا هغې وخت سره زیاتې خبرې وکړو. مګر د افغانستان لپاره ښه کار دا شو چې شرف الدین اشرف یې لیفټ آرم سپینر په سکواډ کې اډ که. د افغانستان د سپین ډپارټمنټ چې څومره سټرونګ کېږي ښه دی. لیفټ آرم سپینر موږ ته ضرورت هم دی ورکې او یو ایډیشن چې بیټینګ کولی شي په ریګولر پیچونو په دغه کې خو ډومیسټک کې خو ښه بیټینګ کوي. انټرنیشنل کې به شرف الدین اشرف پته ولګېږي. یو بل شی چې دی کریم جنت باید چریم څلور اوره ونه کړي. بس دی هر کرنچ مومنټ کې دی را پیدا شي او میچ راته بایلي. نو کریم جنت په ځای چې دی یو 2 اوره ګلبدین کوي 2 دی کریم جنت که لوبیه که نه لوبه لري کوي شرف الدین اشرف ته کریم جنت په ځای راولي او د اصغر په ځای چې دی یا عثمان غنی او یا شاهدی دی دوه کې چر څوک راولي. دا به د افغانستان د بیټینګ ښه برابر کی. نور هم دا بالینګ لاین اپ بهترین دی. حمید حسن ما خو مخکې ویلو چې باید ټیم کې چې فټي څه مشکل نسته خو چې فټ نه یو میچ 2 میچو کې دی بالینګ بیا د انفټه کیږي. نو خدای دې وکړي چې دې ځل لو چلیږي او هغه نمیبیا خلاف وکټې چې هغې پسه دومره مه خوشحاله کېږي. دا داسې لکه نیپال لیګ یا بل ځای کې سړی 50 یا وکټې واخلي. اصلي گیم د هندوستان خلاف دی. سبا ته که پرفارمنس ورکوي هماغه پلیر دی هماغه سټار دی او هیله ده چې سبا له زموږ پلیران را میدان ته شي هندوستان مات کی. زما خو زړه یې لکه د پاکستان لوبه کې زړه مې یې چې افغانستان به یې ګټي او زړه مې غواړي چې افغانستان یې وګټي. مګر د بیټینګ او د پاکستان انډیا ټیم ته چې ګورو ټای نو د دماغ مې چې هندوستان به یې ګټي. بل هلته دغه دی د پزلیانو مزلیانو سره هم که خبرې وشي یو نیور نو څه ارامیتوب ونه کړي یا دا زموږ پلیران چې دي دوی IPL میګا اکشن را روان دی. نو سبا چې دوی لوبه کوي هغه لوبې نه پته لګیږي چې څومره دوی د زړه نه ورسره مقابله کوي که نه کوي. ځکه نن سبا دنیا کې ثبوت نه خو باډي لینګویج نه سړی ته اندازه کیږي. نو که زموږ پلیران جذبې سره اتحاد سره لوبه وکړي نو ما خو مخکې ویلو هندوستان موږ ته وال ډیر ضروري دي. سره د دې ځل ته 2 ګیمونه بیلو د مګر IPL او د دنیا د کرکټ راجا د یو قسم پیسې ورسره دي. یو میچ او ډیره غټه ویلیو لري. نو که موږ هندوستان بیټ کوو زموږ دپاره زموږ د کرکټ دپاره دا یو ښه دغه ده موقع ده او ښه ده چې مونږ یې بیټ کو اپرچونټي ده.
ګورو به چې څنګه چل کیږي او بیا هغې نه وروسته نیوزیلینډ هم باید بیټ کو. نو سبا میچ زموږ دپاره هم مهم دی، هندوستان دپاره هم مهم دی، معلومات به کیږي. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. بل استرالیا بل طرف ته استرالیا خو به یې ګټي ځکه هغه مونږ ویلي دي موست لایکلی چې ټاپ 4 ته لاړ شي. T20 کرکټ ته معلومات نه کیږي مګر زموږ په نظر کوم ټیمونه چې موږ یاد کړیو هماغه کې یو هندوستان په خطره کې دا نور صحیح روان دي. ښه دا یو ځل بیا زموږ افیشل پاڼه ده شینواري سپیکس لایو افیشل پښتو کې ورسره لیکلي د نجیب الله شینواري اصلي پاڼه دغه چې دا زموږ پاڼه ده. هغه بله پاڼه چې دا هغه ریسټرکټډ شوې وه ډېر وخت راسې ځکه یې پرمختګ نه کاوه. دا چې مو څنګه جوړه کړه پرون دا د یو ورځې وشوه او دا د زرو نه تاسې پکې زیات ماشاءالله راغلي هستئ. نو دا پاڼې نه بل زه راتلونکي کې لایو هم راځم سبا ګیم دغه کې او هیله درنه ده چې هغه بله دا فیک پاڼه ګوره دا ریپورټ کوي شینواري سپیکس فینس په نوم فینس مینوالې دغه کړی مګر دی هلته پاس لیکي چې هغه گو سټریم دلته لینک راشي دغه شی په دې باندې دا دلته راغلی مګر پاسې په همدې ویب سایټ ته ورغلی هغې په ترو باندې فیسبوک کې داسې کار کړی چې دا ښکاري چې زه لایو یم او اصل کې هغه زه لایو نه یم. همدغه ویډیو به دی راخلي ډاونلوډ کړئ هلته به اچئ. تاسې چې څوک دا ویډیو شینواري سپیکس فینس کې ګورئ یا بل ځای کې ګورئ بل ځای نه خیر لی ماته معلومات نشته خو دا سړی چې دی ماته خطرناک ښکاري ځکه آرامیتوب یې وکړه ما ورسره کوشش وکړه چې مذاکرات ورسره وکړم مګر سړی ماته د چا جاسوس ښکاري مطلب چا وی به پروا نه کوي موږ چا نه یریږو نه دشمنانو دا خلک یي موږ نه غواړو دشمني وکړو مګر ریپورټ ته کش ورکوي شینواري سپیکس فینس دا پاڼه ریپورټ کوي. زمونږ افیشل پاڼه چې دا معمولی چک په در سره ورته ولګوم دا دغه دی او معمولی کراس چې دی دې مطلب دا دی چې دغه ریپورټ کوي. ستاسې ټول د کتلو شیر کول نه یو جهان مننه انشاءالله بیا به خبرې کوو. زموږ یوټیوب چینل شینواري سپیکس په نوم دی نو دا هم در سره سبسکرایب کوئ. هغه کسان چې اروپا امریکا کې هستئ یوټیوب ته کش ورکئ. خدای په امان. السلام علیکم.